توړي د باپې د جهان نړۍ قاري صاحب یو پټه ماشوم غونګاله کوي ستړی مسې ته ستړی مسې وروره ښه یې جوړ یې خو زنګ نه جګوې 15,000 کمنټ مې درته وکړې زه هغه نه کوې دا رینګ نه کوې نو خامخا کمنټ مې درته وکړې مالیا درته کنزار کوم بیا به مې جګوې اورم ما خبره ته غوږ کېده که نه خبرې ته خو سړی پرېږده که نه زه درته څه وایم ما خبره ته پرېږدي کمنټونه مې درته وکړل زنګ دې راته نه واهه چې اخیره مې درته لږه تیزه خبره وکړه پخپله دې راته زنګ وواهه نو موږ نور څه وکړو نو داسې په سړیتوب باندې غوښه زموږ سره نه چلېږي قاري صاحب نوم د چې د ماشاءالله څومره ښایسته قواره لري نوم مې عبدالجمیل وروره کوم ځای سره تعلق ساتي د لوګر یم قربان لوګری یې الحمدلله ډېر ښه اوس چېرته ژوند کوې اوس فی الحال په پاکستان کې اوسېږم کوم ځای کې اوسېږي کوم ځای کې اوسېږي پاکستان فی الحال پېښور مدرسه کې زه یم پخپله او د مدرسې پېښور دارالعلوم درویش کې سبق وایم ډېر ښه چې درس وایې ورورجانه کتابونه علم کوم دیني علم کې د خیره سره څومره درجه کې دغومره پوښتنې ذاتي مه کوه اوس پاسپورټ راته نه جوړوي موضوع راته وایه څه موضوع ده موضوع باندې خبرې وکړو یو عالم سړی چې علم زده کوي یو عالم سړی خو هغه کې خو اول باید نرم خوی ته خو تا کې خو نرم خوی نسته ته خو سم لکه دلال داسې غږېږي دلاله دا ته چا ویلي چې عالم په کار ده چې خوی نرم دا چا ویلي پیغمبر علیه السلام خوی سره مهرباني ماته چپ خبرې ته مې پرېږده که خبرې ته غوږ کېده خبره به په اصولو کوم ته به هم خبره کوې زه به هم خبره کوم په دې مې پوه که چا ویلي دي چې عالم دپاره په کار ده چې هغه نرم خوی لري د پیغمبر علیه السلام څوک و پیغمبر علیه السلام د نوم پیغمبر ده د قرآن عالم ده که نه ده ډېر خبر را ثابته که د قرآن عالم څه کوي قرآن د هغه ده به دې پوهېږي قرآن نازل شوی په هغه ده پیغمبر چېرته عالم ده یعنې قرآن یې خپله خلکو ته وړاندې کړی ده په خپله خلکو ته وړاندې کړی پیغمبر علیه السلام یعنې هغې ته عالم وایي چې څوک بل ته قرآن ښایي عالم چا ته ویل کېږي الله یې تا ته هدایت نصیب کړي ته سیکولر سړی خبرې ته غوږ کېږده که نه ما خبرې ته غوږ ته به نن تللی هلته چوډی ته ما ته دا وایې چې عالم چا ته ویل کېږي قربان ته یې واضح کړه دا چې بل ته درس ورکوي زه درته وایم چې هغې ته څه ویلی کېږي دا بل ته چې درس ورکوي تا وایي چې پیغمبر عالم ده ځکه چې ده بل ته یې قرآن درس ورکولو عالم چا ته ویل کېږي جواب درکم که نه جواب عالم چا ته ویل کېږي خو ته ما ته وایې که نه ته وایې تا ته چا ویلي دي عالم زه تا ته چې وایم زه وایم چې عالم باید رحم او ترحم او با اخلاق انسان اوسي ځکه که چېرته عالم با اخلاق او ترحم والا انسان نوسي علم بل چاته نسي انتقالولی ځکه چې علم اجازه راکړه علم چې ځکه پیغمبر علیه السلام ته لومړی آیات د اقرا استعمال شوی ده د کوتک په ذره نه ده استعمال شوی سینې سره نه وله د محبت په ذریعه باندې د پیغمبر علیه السلام ته انتقال شوی نو موږ تاسو انسانیان یو دې نه دا کولی شو چې علم په مینه او محبت باندې زده کېږي نه په ضلالت او نه په ډانګي او نه په کوتک او نه په جاهلیت باندې نو زما نظریه دا ده چې قرآن کریم یو ښکلی کتاب ده پیغمبر علیه السلام یو عالم یو صدیق یو اخلاق انسان و د هغې په واسطه باندې خلکو ته راغلی ځکه خلک اوس عالمانو ته احترام کوي د پیغمبر علیه السلام ورسه راځي اجازه راکړه که د پیغمبر علیه السلام ورسو کې عالم رانیسي عالم هېڅ شی نه ده کدو ده خو سې بوتل ده ځکه د ساینس هغه ته که څوک هېڅ خبره نشته تقریر کوي که اوس ما ته هم هغه راکوي هغه راکوي وخت راکوي نو ته خو په خبر نه تاسې چې تا وویلي ما خبرې ته خو غوږ کېږده ما خبرې ته غوږ نه کېږي پنځه ورځې چوړې تاسو ته داسې ښکاري څلورو روان تاسو ته ښکاري نه ښځه وروره ښځه خیر دی ما ته اوس لږ مهرباني تا ویلي چې پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې یو عالم ته پکار ده چې دی نرم خوی دا خبر راته ثابته پیغمبر علیه السلام ویلي دي چا ویلي تا ویلي کنه دا اوس تا په خپله خوله باندې خبره مه کوه چې عالم دی چې شی وسي تا ته ما دا ویلي جانه ګوره تا ویلي یو عالم ته پکار ده خبرې سره دې پسې نه ځو زه دې پسې نه ځو هسې له ځان هغې کې خپله خبره ومنه که نه هغې کې ګیر شوې هغې کې ګیر شوې ته
چې ځان نه فتنه نشي وړاندې کولی په پیغمبر باندې ځان خبره مکه او چې پیغمبر عالم ته دا ویلي او پیغمبر عالم ته دا ویلي چې په پیغمبري په اصول باندې نه پیږي او د پیغمبر د خبرو نه خبر نه په پیغمبر باندې ځان خبرې مکه ځکه چې په پیغمبر باندې ځان دروغ وتړل ته ځان ته په جهنم کې خپل ټیکانه مقرره کړل په دې پیږي کنه پیږي د پیغمبر خبره خو یو واري مکه خولې دی ولا کې پیغمبر په سر کړي خو راځه اوس موضوع تراشه چې موضوع سو پیغمبر په خدای سم سره خو پیغمبر خبره خولې مې چا ورته خولې دی منظور پښتين تا ورته پښتين څنګه سړی ده تیم پیجنې زم پیجن دا څومره خلک چې ګوري د غیم پیجن موضوع ته څنګه سړی ده چې ماته چې خولې خو د پلانې غوندنه دا خبره لګ واضح کې څه معنا لري د دې خبرې ته خپل خبره واضح کې کنه دی غینه تیر شي اوس اول دا ځان واضح کې چې ته پښتون سړی خو دې خولې پس باس نه کې ته کومه طبقه نه ته اول دا راته واضح کا او کومه طبقه نه پنجابي ته کومه طبقه نه زه تاسو په کومه ژبه کې لګیا په کومه ژبه کې چې نه یم خبرې کوي په کومه ژبه کې لګیا ځکه په ژبه کې معنا خو نه ده کنه تا کې خو خیاست د پښتنو نستا ځکه که خو خیاست د پښتنو د درې څلور 15 میلیونه کسان د خپل په سر کړی ته تاسو ته خپل په توهین کې کته کې د انسانيت د اخلاقو کته کې دومره ځان انسانيت په د خلکو احترام د به ساتري چې مثلا خلک خپل په سنې تقریر دی بیا شروع کو او په زول لګي یو خبرم دي سړی ته نه دي سړی ته خبرې وکړي چې ته خبره نشم دلته غاډه ته مې راوسته ته څه پات کړل ته څه او زه در پسې راغلم د نن برابرو مکر ګوره په یو خبره کې مې په اول ټپ ګیر کړ چې پیغمبر پسې دروغ څه جک دماغ دی یو ادنا طالب علم سره خبره نشي کولای او بیمار دي غوټ علماء او دغه مشرانو پسې لګي بل شکل طریقې چې دومره غړي خبرې کوي ګوره وظیفه باندې راوړل شو چړې ما خبره نه وظیفه باندې څه خپل کوټه وکیل دی وظیفه والا خو دغه نه مې چړې ما خبره ته وخت چړې ګوره چړې دا اوس مم د کوم ملاب کولاندې پروت چړې ما خبره ته وخت چړې ما خبره ته وخت چړې دا د ابا کور نه د بخې د غزولي په پاکستان کې پروت ایران منډي کې د کور د کم نسې هغه کې پروت ما خبره ته وخت چړې خبرې کوي دا په تربيت دلالت کوي تربیت مسلمانه نه شوي ځکه چې د دې په عام 423 کسان دي ته لایف ګوري دومره خلک دي ته لایف تراغلي دي او ته په دومره خلکو په مخ کې دومره غلط خلک خوري خو دا تربیت صحیح نه شوي کنه دا تربیت په روپ کې په اروپا کې شوي دا دا تربیت په امریکا کې شوي دا ټول تربیت د امریکای کړي دا تربیت برتانیې کړي دا ته برتانیې روزلې ځکه چې دومره خلکو په مخ کې دومره غلط خبره کوي او دومره کمزوري او دومره کنجري خبره چې دا یو غلط خلک خوري دا په تربیت دلالت کوي تربیت مسلمان شوی تربیت ایتا تربیت صحیح شوی ورکه ایتا تربیت صحیح شوی وای ایتا تربیت صحیح شوی تا به دومره غلط جنو په خپل نه غشته دیو عالم دیو چړي په باندې چې ته په مغه هیواد کې اوسېږي چې البته مدرسه د مردګاو خانم د مردګاو خانو پاک لباندې چې د پاکستان مردګاو خانو پاک لباندې زه دې خبرې جواب در کوم خو بیا ورسته چې د کوم پښتنو کوم دی جواب دې تر کې صحیح ده مردګاو خانو پاک لباندې تاسو چړي چې زه جواب درکم انګريزا بیا به کوم جواب راکړي کنه ډیر راکړي دا وایي چې چړي بوله د پاکستان خبره په دلیل وری نه کوي خبره په دلیل وری نه کوي خبره په دلیل کوي خبره ختم شي چړي دا ما ته وایي چې چړي بوله ما خبره ته وکړه چړي بوله چړي بوله ما خبره ته وکړه د پاکستان د ایران منډي د خواجه سره په سراتیر شاه اقبال پلازا د دوه رنګي خانو مردګاو خانو پاک لباندې سوې چې زه جواب درکم بیا به در نه زه پوښتنه کوم بیا به د غیم ته جواب راکړي صحیح ده زما جواب راکړي کنه چړي ولا صحیح ده جواب در کوم کنه جواب در کوم بیا به تم جواب راکړي صحیح ده مهرباني صحیح ده ایران منډي یو غلط ځای ده بیکاره ځای ده د انسان یعنی د ما او د تا په خوله باندې د ایغي جنوم راتل دا هم یو توهین ده بس کله خو وین طرف تراشه وکیل خبرې ته وکیل کنه زه جواب در کوم انګریزي سور مکی که ما خبرې ته وکیل کنه ما خبرې ته وکیل دي کنه ډیر مهمه ده کتل چې به دغه فیشخانو پروګرام نه باندې اوسو کله فیشخانه به باندې کې چې درته ضروری ده ما خبرې ته پریده کنه ما خبرې ته پریده کنه پریده باندې چې ضروری ده چې فیشخانه باندې کې کچړي خالی خيو غزمان ته دال وې تی وای نه کوي چې په مای کوي تی وای نه کوي چې په مای دین پتنګان خو تاسو واسطه کان ته په ما باندې د امریکای په لګه کاپی لګه صحیح ده جواب راکړه دین پتنګ نه دا دین د کانه دا دین سری دی مولا او طالب ده ځان مسلمان نه وای اوس تاسو ما باندې څومره فتوی ولګولې د کوفر ټاپی کومه فتوا مې باندې لګولې کومه فتوا مې باندې لګولې چې ته په ما باندې کړه بس دې بدنامه کړه اوس ته ما ته
او ته خبرې ته وګړه کې بي دلیل خبره کوي کنه ته بي دلیل خبره کوي چوپ نه مخکې باندې دغه خبره ختمه کړه مخکې ته ما اول خبره ختمه کړه چې ګوره چې جواب درکم بیا به تم دې ما دې خبرې جواب راکړي دا فیسبوک ته پټی کنه چې ته به خلکو نه پوښتنه کوي او موږ ټول به تاسو سره ټیټ کړو ته موږ ته خبرې جواب راکړو دې ما دې خبرې جواب ما تراکا ته ولې را منډې نه بندې چې په ما بندې زما افغانې تم افغانې تی ولې نه بندې زه چې غږ پورته کوم تا غوند چونی راځي وینه دا خبرې مکوه زه خو دغه حق دغه په وړاندې باندې غږ پورته کوم ګوره ته په پاکستان کې پخې د غزولې ګوره شرمونه او شرمېږي یقینو که دغه 1500 کسان چې تعالی ګوري کنه دا هم در پورې لعنت وایي چې یو ادنا غونې طالب علم سره ته په دلیل خبره نشي کولای هغه یو تختی زه ته دا ګوره تخته خبره نه ده زه ته دا وایم چې ته مال ته اوسېږي صحیح ده په پاکستان کې اوسېږي صحیح ده پاکستان کې اوسېږي صحیح ده چې شي بالکل خبره کوه سبب وایم ته خپېږي چې مثلا دغه تدارني خانه مردګو خانه ستاره ورځ په زر پیږي بالکل پیغام نه او زه پیغام زه بیا پسته خورم نه وسی خوري قاته ما ته دا وای پسته خورم بخې دي غزولي ما ته دا وای چې ته او ستا چې ته کوم ځانه درس وای عالم دغه رندي خانه مردګو خانو په حق باندې خبر دي ولې نه دي خبران باندې ستا ملا او ستا دغه عالمان او ستا د مدرسې چې څومره کسان دي دینی پاکستان خو اسلامي ملک څنګه دی په وړاندې باندې غږ نه پورته کوي تی ولې نه پورته کوي که شیطان کور د وړاندې سپنا لات سکنه سچتی شیطان دي تا نه غټ شیطان بل شته جواب راکړه تی ولې نه کوي ته مسلمان نه یې ته ناست ما زه خو دلته زه کوم ځای کې ته په کوم ځای کې ته خو ته بخي غزولي دي څه خبرې مکته کې تجارت ولري اوس ته دا وایم ګوره ته چیرته اوس ماته جواب راکوه کنه ته چیرته هیرو رجان خبره جواب راکوه که سوال جواب راکې ریکه که جنگ کې بیا به قطع کړو جان جنگ زنه کوم جنگ نشته بس می ټول ګیر کنه ښا دا څومره کسان چې کله ګوري کینو که ټول در باندې لعنت وای کمنټ ته وګوره ټول در باندې لعنت وای دماغي خبره جواب راکوه ما تاسو سره تبم خبره کوي وکیدا تبم خبره کوي زبم خبره کوم چې کله تاسو نه ختم شو به دماغي پښتن جواب ماته راکړي نه ختم کړه په پاکستان کې څومره مدرسې دي پاکستان کې به څومره مدرسې دي وایي کنه تاسو ته به څه وایي په پاکستان کې څومره عالمان دي اول خو دې خلص ما خوره غلطه خبره مکه پاکستان کې څومره ملایان دي تاسو مچونیا غلطه خبره مکه غلطه خبره جواب نه راپکړه دا رسمن دي هیرا منډي ځامن دي دا رسمن دي هیرا منډي ځامن دي ځکه چې دوی هیرا منډي ځي کنزا ځان خلاصي په کنزا وزن خلاصي ما ته پدره تبوس یو دوه کنزا یو کې او نور بیکټ کې ځکه چې شوی تاسو ما په سوال باندې ته داسې ګیر شوی چې ته اوس پورې ما دی وی خبر جواب مرانه کته او چې ته هیرا منډي په خلاف پورې غږ نه پورته کوي زرته چې زم مسلمان یم ته مسلمانی تی ولې نه پورته کوي چې په بهر ملک نه ته هیرا منډي خو پرې دا ته خپل ملک نه ولې تخدیدل ته خپل ملک نه ولې تخدیدل کنه چې ته زه ما سوالونو جواب نه راکې زما د سوالونو جواب ته راکې خبره ټول حالي دي زه ته چې په پاکستان کې څومره پاکستان ته معنی چې اسلامي ملک زاله کلام صدا پاکستان یو اسلامي ملک دی یو اسلامي ملک ده نوم خو اسلامي ده ځانو د الله سره کنه چې چټي لګي په نوم ول خوري چټي لګي ما وغځ